طالب مخالفې ډلې تخار، کابل او پکتیا کې پر طالبانو د بریدونو او د سیمو نیولو ادعا کوي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت جبهې په نامه د طالبانو ضد ډله ادعا کوي چې د دوی کسانو د تخار ولایت په ورسج ولسوالۍ کې یو شمېر کلي له طالبانو ونیول. دوی ادعا کوي چې په دې جګړه کې یې طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده، خو طالبان په عمومي توګه د خپلو مخالفینو دغه ډول ادعاوې ردوي. راپورټونه وایي چې د طالبانو د ځواکونو په ورتګ سره د ملي مقاومت جبهې کسان له سیمې څخه په شا شول. د پسرلي په راتګ سره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد ډلو د فعالیتونو په اړه ادعاوې هم ډېرې شوي دي. په دې لړ کې د خپلواکانو ملي جبهې په نامه د طالبانو ضد یوې بلې ډلې هم ادعا کړې چې د کابل په لویدیځ کې د طالبانو د استخباراتو مسؤل ملا حفظ الله بدر د کمپنۍ په سیمه کې وژلی دی. دغې ډلې زیاته کړې چې په پکتیا ولایت کې هم په یوه برید کې چې د شپې لخوا شوی 100 تنه طالبان وژلي دي. طالبانو که څه هم د دغه تازه ادعا شویو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په عمومي توګه د خپلو وسلوالو مخالفینو دا ډول ادعاوې ردوي. پر همدې مهال د ملي مقاومت جبهې ویلي چې د دوی مشر احمد مسعود د انټرنیټ له لارې د افغانستان د بېلابېلو سیمو او وګړو له استازو سره غونډه کړې چې د ملي مقاومت جبهې د رهبرۍ شورا د جوړېدو لپاره سلا مشورې وکړي. د نوموړې جبهې ویان صبغت الله احمدي BBC ته وویل په راتلونکو ورځو کې به له ټول طالب ضد ډلو سره غونډې جوړې کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.